اے قدرمندو په سخت حالاتو کې بغلان نه خو تاسو ته پته ده چې بغلان کې دره کیان لویه دره ده او کیان دره کې اسماعیلیان اوسېږي که نه دغه اسماعیلیانو ته 15 کاله وړاندې اسلامي امارت دعوت ورکړه چې تاسو اسلامي امارت سره پیوستون اعلان وکړئ هغوی اعلان د پیوستون وکړه او په دې سختو اضطراري حالاتو کې خوندي ځای په شمال کې دره کیانو نو تاسو راته وایئ د اسماعیلیانو دپاره اسلامي امارت کې ځای شته ولې تاسو دپاره نشته ولې نشته اهل تشیع ته دعوت او جلب و جذب کیږي خو د اسلامي امارت اصول او د اسلامي امارت چې کومه لایحه ده د هغې مطابق د سپین بیرغ لاندې به زندګي به تېروي دا د اسلامي امارت مکلفیت جوړېږي چې د هغوی تحفظ وکړي نو لهذا هر څوک چې غلط ترجماني کوي د اسلامي امارت د اهدافو تاسو علما یې تاسو به صحیح ترجماني ټولنې ته به کوئ افراتفری دشمن به کوشش کوي مشکلات خو به راځي خو انشاءالله مشکلاتو نه وروستو هغه ستونزو په حل باندې اسلامي امارت جدي متوجه ده کمزوري به نه وي چې متوجه نه وي نو لهذا په لویه سطحه ځکه فیصله شو چې نږدې نه تاسو سره به ووینو هغه ستاسو کوم مشکلات وي په هر شکل د اشکالو په هر نوع د انواعو وي هغه مو ځان سره نوټ کړو موږ خپل مشرانو مرجع ته یې ورسوو د هغې تدارک وکړو او که هغه د شریعت او د اسلامي اصولو او د امارت اصولو نه خلاف چا تاسو سره برخورد کړی وي نو جدي باید هغې خلاف اقدام وشي نو لهذا اختلاف چې کله هم لمن وهلی شوی نو الله قرآن کې فرمایي وتذهب ریحکم نو د اسلام هغه قوت بیا ختمیږي نو یهودو تاریخ به نه بخي خو تاسو ځان سره کوئ دا یهود هم نه کیني نو زموږ ستاسو همجاور ملکونو کې ټول علما د علما یو اتحادیه جوړېدی شي د مسلمانانو په ملکونو کې سره د اهل تشیع د اسلامي امارت خو الحمدلله د ټولو نه مخکې په ګام کې د ځکه د اسلام نظام دپاره قرباني دومره ورکړی چې په همجوارو کې نه په دې شرالقرون په دور کې ډېر کم پیدا کېږي نو ځکه اسلامي امارت یو هدف لري داسې دې ونه وایي چې انا عیاذ بالله دلته د بدعاتو د شرک اړه ده داسې باید ونه وایي ولې چې کم وصیت او کم شرایط زمونږ امامانو ذکر کړی دي محققین او مدققینو ذکر کړی دي اسلامي امارت ژمن دی چې په هغې باندې عمل وکړي حتی الامکان زه تاسو ته په جمله قسمیه درته وایم چې که د اسلامي امارت د مسؤلینو خوراک دي کولی دا بله ورځ ما ملګرو ته ویلي که دا خوراک که څوک وویني نو کېدای شي نړیوال بندیزونه ونه لګوي نو اسلامي امارت لګیا دی ملګري ته مې وویلې چې ولې ناوخته شو وایي بېګا ما خوب نه دی کړی ټوله شپه نو په دغه وجه باندې دا ستاسو کوم لیکنه دا به موږ به ځان سره کړو خو لیکن یو مطالبه اسلامي امارت تاسو قدرمندونه لري چې هغه دشمن چې اسلامي امارت خلاف خپل هغه ځواک ګڼي طاقت ګڼي او هغه د مقاومت په نوم ولې نه وي که هغه د عقیدې او د مذهب او د دوایشو په نوم ولې نه وي باید زموږ ستاسو دریځ بالکل واضح د هغوی خلاف تر څو پورې چې یو شوی نه یو دا دشمن به سوء استفاده موږ تاسو ته وکړي کوم مجاهدینو چې جهاد کړی موږ تاسو روڼه یو الله وایي چې روڼه یو ولی نبی علیه السلام مبارک د مجاهدینو او د علماو د مهاجرو او د انصارو منځ کې اخوت نو قایم کړی او دا یو صحابي بل ته نه وایي چې ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته زما رور ګرځولی